ننګرهار کې د هندواڼو حاصلات رسېدلي او کروندګر د خپلو فصلونو په راټولولو بوخت دي. د ننګرهار کانال اړوند بټیکوټ ولسوالۍ دریم فارم چې تر نورو شنه او حاصلخیزه سیمه بلل کیږي، دې سیمه کې هم د بیلابیلو میوو او سبزیجاتو ترڅنګ د هندواڼو حاصلات رسېدلي. د دریم فارم امیر محمد ګل مطمئن وایي دغه فارم چې پراخي کرنیزې ځمکې لري هر کال د هندواڼو، خټکیو، مالټو او نورو کرنیزو محصولاتو ښه حاصل ورکوي. هغه په موږ کې ستروس دي او زیتون دي او د رقم کرنیزې ځمکې دي چې په هغه کې هندواڼې، خټکي، سبزیجات او غنم د په دې باندې په عموم کې شته. خو په پرتله د نورو کلو الحمدلله په حاصلاتو کې هندواڼه کې که خټکۍ کې که سبزیجاتو کې هغه ډېر زیاتوالی شته. نو د دې له دغه څه له حاصلاتو څخه الحمدلله موږ او ټول شرکتونه راضي دي چې په پوره پیمانه باندې هر څه سم دي. شاهد الله چې په خپلو ځمکو یې هندواڼې کرلي او اوس یې حاصلات بازار ته وړاندې کړي، له اړونده ادارو غواړي چې د اصلاح شویو تخمونو، سرې او بازار موندنې په برخه کې دي لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي ترڅو د دوی حاصلات په ښه بیه وپلورل شي او د کرنې سکتور پیاوړی شي. الحمدلله بس هر کال یې راوړو، دا درې څلور کاله کېږي چې خپل هم کرو راوړو، په کرې هم راوړو. د جلالاباد لم راځي، د کابل لم راځي، د سرخود لم راځي، د کامې لم راځي، د ډېرو ولسوالیو له خلک راځي اخلي. د هندواڼو حاصلاتو په رسېدو سره د سیمې لسګونه کورنیو ته د کار او عاید زمینه برابره شوې ده. د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د جلالاباد تورخم لویې لارې پر غاړو هم د هندواڼو د پلور ګڼ مرکزونه جوړ شوي چې نه یوازې سیمه ییز خلک بلکې له لرې سیمو راغلي مسافر هم ترې تازه هندواڼې اخلي. په اړه یې خیال محمد وایي ډېر خوشحاله یم، کاروبار ښه شی دی، هر ځوان ور سړی کولی شي چې کاروبار وکړي، کاروبار ښه شی دی. پوه موږ دلته دیکانیان هندواڼه راوړي، زه 10-15-20 موټرو پورې مال اخلم، ګردیز، کابل، غزنی، جلالاباد، د هر ځای ته زه مال لیږم او ډېر خوښ یم. د کرنې برخې مسؤلین وایي ننګرهار د تود اقلیم او حاصلخیزو ځمکو له امله د هندواڼو د حاصل لپاره مناسب ولایت دی او هر کال په بیلابیلو ولسوالیو په ځانګړي ډول بټیکوټ، مومندرې، لالپورې او ګوشتې ولسوالیو کې د هندواڼو پراخه پالیزونه کرل کیږي.